السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه صاحب جان اندلیب او د ذوالفقار کې یو جهان مننه کوم. د باچا صاحب یو جهان مننه کوم. خالد شاه شاکر صاحب موږ سره ناست دی، د پښتونیار ګوګل حجره کې ناست یو او شعرونه مو ریکارډ کړل او په کلو مالت کې حادثات داسې کېږي چې په هغې لږه خبره کوو. خو زه خپله خبره شروع کوم د رویز خان نه. رویز د لوکی لاهور سوشل ورکر دی او فلاحي کارونه کوي، د خلکو خدمت کوي، غریبانانو سره امدادونه کوي. دې ډېره زیاته مننه کوم او ستاینه یې کوم او داد وله ورکوم. نن دور کې چې د رزق پسې خلک لې پلې دي او یو غوبل دی، دوکي دي، دړیکي دي، دماکي دي، مسلې دي. په نن دور کې بچو له رزق پیدا کول ډېر ګران دي او بیا چې د بل د بچي غم وکړي نو په انسان او په ځناور کې فرق هم دغه دی چې ځناور هم خپل بچي لپی هم ورکوي او بچي هم ساتي او ځان هم ساتي، که خوشي پرېږدي. خو په انسان کې او په ځناور کې دغه فرق دی چې د خپل بچي دپاره خو هر څوک سوچ کوي، چې د بل د بچي دپاره سوچ وکړي. نو هغه خلک د ستاینې وړ دي. نو زه سلامونه وړاندې کوم رویز خان ته. الله دې ستا په شان خلک ډېر کړي، خلکو له کورونه جوړوي، خلکو له روزګارونه روانوي، د غریبانانو د بېوسو مددګار دی، خدمتګار دی. الله دې رویز خان له لوی ورځ ورکړي. بله خبره کوو کتونکو، زه په جومات کې په دې روغو کې